د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات او احمد مسعود په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړو. احمد مسعود او سمیع سادات امریکا ته تللي ول او هلته یې د متحدې جبهې سره یوځای به په افغانستان کې راستنه شي، او په هغه مراسمو کې دواړو وویل چې افغانستان کې ډیر خلک نور هم ملاتړ کوي، خو هغه یې په ډاګه نه کړل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د متحدې جبهې مشر به سمیع سادات وي، چې دغه جبهې مشر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستون په مراسمو کې وویل، موږ افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یې وروستي انتخابات اړین وي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهې یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسله والې مبارزې ته د چمتووالي خبر هم کړې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغان نسل د ځوانانو د مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي ول چې د تېر حکومت سیاستوال ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې ترڅنګ له افغانستان نه بهر یو شمېر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول، خو طالبانو تر دې مهاله دوی ته کوم خاص غبرګون نه دی ښودلی او نه یې کوم څه ویلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.